نظم شان کې په سورۃ احزاب کې الله تبارک وتعالى فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو اذکروا الله ذکرا کثیرا تاسو خپل رب ډیر ډیر یاد کړئ د الله جل جلاله ذکر ډیر ډیر وکړئ د ډیر ذکر سره په تفسیر کې مفسرین لیکي اذکروا ربکم ذکرا کثیرا باللیل والنهار والسر والعلن فالذكر يحيي القلوب كما تحيي الأرض بالمطر ونزهوه عما لا يليق به من صفات العجز والضعف في الصباح والمساء وإذا الله رب العزت ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اے د ایمان والو الله ډیر ډیر یاد کی سمانا د الله جل جلاله ذکر ډیر ډیر وکي د شپې او د ورځې او مخامخ چې خلق دی ویني او پټ یوازې تنها او دغه رقم د ذکر په کولو باندې الله ستاسو زړونه راژوندي کوي فالذکر یحیی القلوب کما تحیی الارض بالمطر ذکر د مؤمن مسلمان زړه داسې راژوندي کوي لکه څنګه چې باران وسی الله رب العزت د باران په واسطه باندې مړی نځکي وچ نځکي خشک نځکي الله باندې زرغونی کی دا اسی د الله رب العزت د مؤمن په ذکر کې حیات پیدا کړي ژوند پیدا کړي د الله جل جلاله په ذکر کولو باندې بیا په تفسیر کې راځي وليس المراد بالذکر مجرد تحریک اللسان د مراد د ذکر څخه خالص د ژبې شورول نه دي ژبه شوروه بالتسبیح والتحمید والتکبیر فالحمدلله ویلو باندې فسبحان الله ویلو باندې الله اکبر ویلو باندې د ذکر ثمرات خالد شي نه دی بل هو اتصال القلب بالله جل وعلا ومراقبته على الدوام وهذا هو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وإذا ذکر ثمرات دادی چې د ذکر په کولو کې بدی په عیني حال کې بدی تصور د الله جل جلاله دلوي دا تصور بکې چې زه د خپل رب جل جلاله ذکر کوم زه خپل رب یادوم د دې رب د یادېدلو الته مراقبه دا ده الته د توجه دا ده چې زه عاجز بنده زه کمزوري بنده زه د الله رب العزت په مخلوقات کې در ټوله عاجز مخلوق او یادوم څوک لوی الله جل جلاله یادوم دلته نه بیا په انسان کې یو خاص قسم اثرات راځي د انسان پر زړه باندې د انسان پر دماغ باندې د انسان پر فکر باندې یو خاص قسم اثرات راځي د دغه اثراتو فائدہ بیا دی چې په انسان کې یو قسم ژوند پیدا سي د الله تبارک وتعالى د ذکر د کولو سره په توجه باندې په فکر باندې د الله د ذکر د کولو سره په انسان کې یو خاص قسم کرنٹ پیدا سي د دغه کرنٹ برکت بیا دی چې سړی د ډیرو ګناو سره الله رب العزت ساتي بیا جرأت په ګناه باندې نه کوي خصوصا د قرآن عظیم شان د تلاوت په وخت کې چې سړی د قرآن تلاوت کوي الته بې فکر دی چې زه د الله تبارک وتعالی سره خبرې کوم زه د الله جل جلاله سره بې کیفه خبرې کوم د الله د خبرو د کولو مقصد بدای چې الته په دغه تصور په حالت کې به الله رب العزت پر انسان باندې خاص قسم فیضات او برکات نازلوي چې د هغه فیضات او برکات او فائدہ به دی طول عمر د انسان د الله تبارک وتعالى تابعدار پاتې سي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اې د ایمان والو الله ذکر کوي په ډیرو یادېدلو سره وسبحوا بکرة واصیلا سهار او ماښام د الله پاکي بیانوي